زه په داسې ګناه کې اخته وم او اخته یم چې ډېر کوشش مې وکړو د هغې د پرېښودو او هغه خپل شهوت خپل لاس سره پوره کول او تقریبا 10 نه زیات پیرې ما قسم خوړلی چې زه به دې ګناه ته نه راواپس کېږم او بیا راواپس شم. نو سوال دا دی چې 10 پیرې زما نه قسم مات شو یا سره پاسې 10 پیرې نو څو کفارې به ورکو؟ الجواب اول خو دا بیماری چې کومه ده الله دې زموږ ټولو حفاظت وکړي. دا د نن سبا د ځوانانو او د هلکانو او د جنکو یو لوی مرض جوړ شوی دی، هغه د موبایلو د لاسه، د انټرنیټ د لاسه، د غلطو رابطو د لاسه او د ایمان د کمزورتیا د لاسه. دا یې وجې دي. ایمان په اوله کې کمزوري ده، خو بنیادي خبره ده. ورسره انټرنیټ په جیب کې پروت دی چې څه زړه غواړي او کومه بټن وایي هغه دی. دا کیول ته ایمان کمزوری دی. نو کله چې ایمان د سړي برابر وي نو بیا دومره وي چې دا سوچي چې یاره الله راته ګوري نو بیا حیا وله ورځي. خو دلته خو هغه قسم نشته. نو د الله نه یره کمزوري ده، ایمان کمزوری دی، موبایل ورسره جیب کې دی. ورسره درېیمه خبره کور کې ماحول هم دغه دی. کله پکې دام ګټ رول ادا کوي چې کور کې ماحول هم دغه دی. مشران کشران هم ډیش ګوري، ټي وي ګوري، سندري ګوري، ډمان ګوري. لباس دننه کور کې د زنانو ګډوډ دی، د تره لور دننه راځي، کاکا زوی دننه ناست دی، ماما زوی دننه راغی. دا ټولې قصې په دې کې دننه یو څه نه څه اثر کوي. خو د ټول نه غټه وجه هغه د ایمان کمزورتیا ده. ټولو نه غټه وجه هغه د ایمان کمزورتیا ده. نو په دې بیمارۍ کې بیا اخته دي. دا یو کس نه دی، یعنې زه زما دا عادت دی چې زه په دې سوالاتو کې هغه سوال زیات نه بیانوم چې کومې تکرار ډېر کېږي. هغه سوال بیانوم چې هغه داسې فایدهمن وي، نوی. یعنې که دا سوالونه چې دا ما ته بې شماره دا سوالونه زما نه کېږي، بې شماره، بدون مبالغه، بې شماره. زه څه وکړم او څنګه یې پرېږدم، زه څنګه کوم، څنګه، کله، ولې. دا ګټه بیماري ده نن سبا د ځوانانو. او دې د لاسه د ځوانانو ایمان خو تباه دی. ایمان خو خبره سیټ ته کا، خو ایمان ما تصوره کې وي چې کمزوره، خو دې سره هغه ځوانیان هم ختمې شوي دي. او نه هغه ځوانان هغه شان ځوانان دي څنګه چې په کار و. ځوان هغه ځوان دی چې دی د الله نه یېرېږي، دی د الله د یېرې خپل شهوت کنټرولولی شي. او دغه شان زنانه دپاره هم دا خبره ده. دا نصیحتونه ټولو دپاره صرف د هلکانو دپاره نه، هلکانو جنکو دپاره. نو دې خلکو، دې هلکانو، دې جنکو ایمانونه هم خپل تباه کړو، بدنونه هم خپل تباه کړو، او د ښځې او د خاوند رشتې هم تباه شوې دي د لاسه. ځکه چې په دې بیماریانو کې اخته شي، ده بیا د ښځې سره ښځې ته یې زړه نه کېږي او د ښځې خاوند ته بیا زړه نه کېږي. ځکه چې هغه دې بیماریانو کې اخته شي. او دا حقایق دي، صفا بیانول پکار دي، که نه پټي کو. عجیبه د بعضو دا ده، یعنې عجیبه خبره د بعضو دا ده چې کور کې دننه یو ټي وي غټ سکرین لګېدلی دی او په هغې کې یو فحاشه ښځه به ګډېږي، فحاش سړی به د هغې سره مینه محبت او د عشق خبرې کوي او ټول ورته پراته دي ښه په ارام. خو که چېرته یو عالم د امت د هدایت دپاره یو مسله بیانوي، دا مسلې وي څوک بیانوي او چې نه بیانوي نو څه ورسره کوي؟ یعنې پرېږدو دا ځوانان، د هلکانو، د جنکۍ دا دې تباه شي. دا ستا په دې کور کې چې د فحاشۍ د دپاره تا د کوم سکرین او ټي وي او نېټ لګولی، په دې باره کې څه وی؟ دلته به کله تاله حیا درځي، کله به تا ته پښتو را یادېږي دغه د ځان نه چې دې پښتو جوړه کړې ده. پښتو دا خو نه ده. پښتو دې ته وایي چې کور کې دننه ډمتوب کېږي او تا ورته په ارام ډډه لګولې ده. زه خیر دی دا وړوکی دی او زه خیر دی دا لا وړه ده، دې ته پښتو وایي.
کنه صرف پښتو ته تعالی را یادېږي چې کله یو عالم د یو مسلې وضاحت کوي بیا ته پښتو را یاد شي. دا پښتانه په دې کې دا باز په کور کې هغه کنځلې کوي د دې وړو په مخ کې او د دې ښځې په مخ کې چې د سړي د جسم باندې غونې ځیږ شي. که نه پښتانه کنځلې نه کوي داسې کنځلې کوي چې په سړي باندې غونې ځیږ شي. خو که د دین مسله بیانوي نو بیا نه دغه ولې دغه موږ پښتانه یو. نور کنځلې کوه بازار کې په لاره کوڅه کې هر څه کوه خو د دین مسله نه بیا موږ پښتانه یو. په واده کې ښه په زوره سندرې لګېدې ټوکیلی اوري خو که چېرته یو عالم په سپیکر باندې یو مسله بیان کړه ته وګوره دا مسلې د سپیکر دي نو د تا چې را ډمتوب په ټول کلي کې لګولی و اورو د خلکو ته د دې دپاره ټول کلی ډم کې ټولو ته اورئ ځکه خو د دې عوامو نه ډېرې مسلې پټې پاتې شوي دي. عوامو نه ډېرې مسلې پټې پاتې شي. او سوال دا دی چې زه تا ته نه بیانوم زه تا ته نصیحت نه کوم نو تا ته څوک کوي بابا و ابوی به ته کوي نو چې بابا و ابوی خبر نه دي نو بیا به ته څوک کوي کاکا و ماما نو کاکا و ماما چې نه خبر تا ته به څوک کوي خو بس ته به کې هم لګي هغوی به کې هم لګي او ټول به کې ورلګي. او مولوي صاحب غریب باندې پابندي لګېدلې ده چې باریک مسلې به نه چېړې باریک دې له دې چې دا نوم یې ورله څه ورکړی دی باریک نه دا خو ښه غټې مسلې دي باریک داسې شي دي دا خو د یو ځوان د ژوند سره تعلق ساتي د یو جنۍ د ژوند سره تعلق ساتي هغه ژوند پرې تباه و برباد کېږي ته باریک مسلې دي. الحمدلله ثم الحمدلله موږ دا حیا د چا نه نه کوو چې یاره څوک به راته څه ووایي یا د چا نه یره نه ورب الکعبه که دا هم سوچ راځي چې یاره څوک به راته څه ووایي یا څه به ونه وایي خو دا هم سوچ چې زموږ د دې امت دا ځوانان چېرته خراب نه شي او دا څومره چې خراب شوي دي چې په دغې باندې اکتفا وکړي او مخکې نور خراب نه شي. او دا د جنکو چې کوم حالات دي او د هلکانو چې کوم دی او دا ټیک ټاک چې کوم دی او د فیسبوک او یوټیوب چې کوم دی نو که داسې ټیم کې زه غلی کېناستم دا لا پرېږده چې زه به دا سوچ تپوس وکړم چې یاره قیامت پر ورځ به الله مانه تپوس کوي او که نه زما ضمیر ماته وایي چې ته دې خلکو سره دوکه کوې ته دې خلکو ته حق نه بیانې لکه څنګه چې زه خپل بچې په ناروا کار وینم دا کېدی نه شي چې زه پرې غلی کېنم. یو عالم یو داعي د امت دپاره د روحاني پلار مثالي دی به دوی ته بیانوي چې دا کار ستاسو غلط دی او دا کار ستاسو شوی دی. دا بیماري عامه شوې ده دا بیماري عامه شوې ده خپل شهوت په خپله پوره کول په خپل لاس او دې حده پورې رسېدلې ده چې یعنی داسې نشتې جوړه شوې ده چې وینه کې جونې نه تېرېږي مخکې او د دې د لاسه منزله نشي راتلی مونږ سړي له خوند نه ورکوي علم په مجالسو کې ناسته خوند نه ورکوي د پاکو خلکو سره کېناسته سړي له مزه نه ورکوي بس همیشه د دې سړي څه سوچي د دې هلک او دې جنۍ چې دوی ځان له یو کمره کې وي ځان له کمره کې وي ورسره انټرنیټ وي ورسره ټي وي وي او بس دغه مناظر دا تصویران او دا قیسې کته او دا ورته لګیا د دې نه به یو بیماري جوړېږي یو نشتې جوړه شي تر دې چې دې دپاره بعض ډاکټران یعنې دا مسله دومره ګټه شوې ده دا بعض د اتي په غوږ کې اوده دي نه نوي حالات برابر دي ته د اتي په غوږ کې اوده حالات برابر دي ډاکټران اوس باقاعده دې دپاره علاج راویستی دی چې څنګه به یو سړی ځان د دې نشې نه منع کوي دې نه نشه جوړه شو. زه هغې له نظم چې دې کې نقصانات څه دي او څه نه دي ډاکټري نظریې سره هغه جدا مسله ده موږ بعضو درسونو کې بیان کړي دي کې چې تاسو اورېدلي خو صرف دومره کافي ده چې دا کار د الله نافرماني ده دومره پوره نه ده که نور څه نقصان یې ته بیان کړم د دې نه خوا بل غټ نقصان شتي زه به داسې ووایم یو څو سکنډو دپاره به یې ومنم ځه
چې په دې کې بدني هیڅ نقصان نشتی. نو د دې به څه جواب کوو؟ دا چې الله وی مې کوه، دا چې پیغمبر منع کړی، دې سره به څه کوو؟ زه خو یم بدن دې پې زما که خرابېږي او که نه خرابېږي هغه وروستنۍ مسله ده. بنیاد کې دا مسله چې زما رب څه وایي، زما پیغمبر څه وایي. نو چې الله او د الله پیغمبر ته منع کړي نو دې کې زمونږ څه ده؟ زمونږ فایده ده که نقصان دی؟ ګور الله کیدی نشي چې الله دې په موږ باندې داسې کار حرام کړي چې په هغې کې زمونږ فایده او موږ ته پکې نقصان دی. دا نشي کیدی شي. الله موږ له د واده اجازت راکړی که نه دی؟ فایده پکې ده که نقصان دی؟ فایده ده. نو تا ته وایي څلور وکړه، څلور وکړه، ځکه چې څه دی پکې؟ فایده ده خو نقصان پکې نشته. خو زنا مه کوه. اوس سوال دا دی چې الله ما د زنا نه منع کوي او راته وایي د دې څلورو ښځو سره واده وکړه، نو دې څلورو سره چې زه واده کوم زه زنا ولې نه کوم؟ خو یو شی دی، نو ښځې دا دی او ښځه هغه ده. نه، یو شی نه دی. هلته چې کله ته زنا کې نسب ګډوډ کېږي، عزتونه خرابېږي، بیماریانې لګي، قوم شرمیږي، معاشره خرابېږي، ملک ته پوره ګډوډ کېږي او داسې پسې بیا ځه، او ځوانان خرابېږي، ځکه چې اډې به کولی شي، ځوانان خرابېږي، جنکۍ به ګډې وړې شي. نو کوم ځای کې په صحیح طریقې سره واده او کوم ځای کې زنا. پوه شوئ که نه؟ دا د سوچ خبرې چې سړی چې الله ما ته وایي څلورو ښځو سره واده وکړه، څلورو سره زه واده کولی شم، نو زه د څلورو ښځو سره زنا ولې نشم کولی؟ په دې کې او دې کې څه فرق دی؟ دې کې او دې کې دغه فرق دی کوم چې ته ما بیان. اوس مې ورسېدی او که نه؟ ښه، او چې الله راله یو کار جایز کړي موږ یې کوو، او چې الله یې جایز کړي ځکه چې هغه پوهېږي، هغه په هر کار کې حکمت دی. ګوره که دې رب موږ ته ویلی وی چې د څلورو نه زیات ښځې جایز دي، موږ به کړی وی که نه به کړی؟ او که دې رب راته ویلی وی چې د یو نه علاوه بله نشي کولی، موږ به کړی وی؟ موږ خو د الله بندګان یو چې څه راته وایي هغه کوو. نو چې الله را باندې یو کار ناروا کړي موږ ناروا کړو. اوس یوه ښځه تا واده کړه، د دې د خور سره ته نکاح کړه، حالانکه الله تا ته دا ویلي چې دوه درې څلور ښځې کولی شي، او ته د دې د خور سره نکاح کوې، کولی شي؟ سړی چې دې کې څه دي؟ هلته الله وایي مې کوه. خو چې د دې د خور په ضد ته یو بله پردۍ ښځه راولي بیا جایز دي، ځکه چې څوک وایي جایز دي؟ الله وایي. او د الله هر کار د حکمت نه ډک دی، حکمت نه خالي نه دی. په دې ځان پوه کړه. الغرض دا نس خبره رانه لږ اوږده شوه، خو دا د نن سبا یو غټه بیماري ده، ځکه مې په خبره ډېره وکړه. اوس ضرور الله دې ورته هدایت نصیب کړي سره زمونږه. دایم ګوره ایمان دی چې د 13 او 11 پېرې قسمونه خوړي دي چې زه به دا کار بیا نه کړو، دا هم ایمان دی. یعنې دومره دی یېرېږي د الله، خو نفس او خواهشات او د شیطان په مقابله کې کمزوری دی، او دی بیا دا کار کوي او بیا کوي او بیا کوي. نو په ده څو کفارې دي؟ دا مسله یاده کوي. ګوره که چېرته قسم دې وخوړو په جدا جدا کارونو باندې، لکه مثال یو سړی وایي زما دې په الله قسم وي زه به څښاک نه کوم، زما دې په الله قسم وي زه به سګرټ نه څکم، زما دې په الله قسم وي زه به کپړې نه اچوم، زما دې په الله قسم وي زه به د پلاني خواله نه ځم، او ده دا کارونه وکړو. نو د هر یو قسم جدا کفاره ده، ځکه چې هر یو کار ځان له څه دی؟ جدا مستقل کار دی. خو که چېرته یو سړی قسم وخوري ډېر قسمونه په یو کار باندې، نو بیا دوه صورتونه دي یاد یې کړه. یو که چېرته یو سړي قسم وخوړو او دا قسم یې مات کو او کفاره یې ورکړه، لکه څنګه چې دا ور دی ده ووایي چې زما دې په الله قسم وي زه به دا ګناه نه کوم، او ګناه یې وکړه او بیا یې کفاره ورکړه، صحیح شو؟ سبا له بیا دا قسم وخوړه او بیا یې ماته کړه، قسم یې بیا مات کو، ګناه یې وکړه، نو په ده باندې بله کفاره شتي، ځکه چې هغه زړه قصه ختمه شوه، هغه زړه د کفارې سره ختمه شوې ده. خو که چېرته داسې چې زما دې قسم وي زه به دا کار نه کوم او بیا یې وکړو، زما دې قسم وي زه به دا او کفارې نه ورکوي، زما دې قسم وي زه به دا کار نه کوم، او زما دې قسم بیا یې کوي او بیا یې کوي او بیا یې کوي او کفارې نه ورکوي او بیا کفاره ورکوي، په آخره کې د دې ټولو قسمونو به یو کفاره ورکوي.
ولي ها فعل یو دی. بارک الله فیک، رفع الله قدرک. فعل یو دی، کار یو دی.